نظم دی تشکیک د عمر راغلی دی نو ده ته دې ډالۍ وي چې عمر بچیا دا جهان چې پیدا شوی چا یو لوی حکمت جوړ کړی دا مارغان د څه نه جوړ شو حیوانان د څه نه جوړ شو چا دا ځمکې جوړې کړي چا دا خاورې خورې کړي مخلوقات چې تیار شوي دا ذرات څنګه را جوړ شوي دا اسمان د کومه راغی دا باران د کومه راغی دا یو سوال مې دی په زړه کې لوی جنجال مې دی په زړه کې چې هم انسان یو معجزه ده ښه د کرشمه د اندامونو مجموعه ده خو په ځان کې مسله ده کاري صاحب دغه منمه ښه ده دا منمه دغه هر څه قبلومه چې د خدای ډېر لوی طاقت دی لاس کې واړه سلطنت دی خو چې زه یې را پیدا کړم ځان ته یې هسې وارخطا کړم اسنینه زه پوره یم که نیمګړی اندامونه یې جوړ کړی چې غوږونه یې راله راکړه یا لاسونه یې راله راکړه دا خو بیل بیل دي نومونه چرته خپې چرته لاسونه نو بیا زه څه شوم او څه یم زه یم غوښه که اوبه یم ځان دام اندام یادېږم زه به کله پوره کېږم چې زه مړ شم بیا به څه وي دغه هر څه به زاړه وي بس د مرګه جهان شته دی داسې بل یو اسمان شته دی هلته دغسې ژوندون دی داسې زړه چاودون دی لکه دلته یې راکړی ژوند دی هسې راته بلی دا زما خوښه خو نه شوه دا زما رضا په څه شوه چې زه پیدا کولم یا یې زه فنا کولم دا په ما کې دا بل څوک دی هله نوره چې د ځانه راته خوږ دی دا مې روح که دا مې ځان دی زه په ده کې بندیوان یم که دی ما کې بندیوان دی په خپل ځان کې یم اوتر د خپل ځان سره په شر بدې ولم په تقدیر څه په ځان څه په ضمیر نو په دنیا دې کړم پیدا کړم د چاته ورپشا په خوبه دې رئیسار کم د عمل ذموار کم خپله خېټه مې دوزخ شو دا جهان راته برزخ شو حسابونه به ورکوم او زه به هر څه تسلیموم د احبابو په تړون کې د رشتو پړه چاودونکي د ماتم ساز به غږېږي دغه هر څه به غونډېږي کائنات ولې پیدا شو ولې بیا فنا شو نو دا د څو ورځو ژوندون څه بې ځایه زړه چاودون د بصر پروردګاره د جهان رازداره د نبي په سفارش تا ته کومه گزارش بس معصوم مې له ګناه کا ماشومتوب راله بیا راکه راته راکه عفو خدایه را نصیب که نفع خدایه